لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ الحمدلله ما له دې نړۍ نه سترګې پټې کړې یعنی وفات شوی یم. ما یوازې غوښتل د خپلو ټولو مینوالو او پیروانو لپاره یو لنډ ویډیو کلیپ جوړ کړم چا چې زما ملاتړ کړی له لومړۍ ورځې راهیسې او له ما سره یې په دې سفر کې ملګرتیا کړې. الله تعالی دې تاسو ټولو ته بدلې درکړي او انشاءالله چې خپل ملاتړ ته به دوام ورکړئ. الله تعالی دې ستاسو مرتبې لوړې کړي انشاءالله. یو له لومړنیو خبرو څخه مې خپلو ورونو او خویندو ته یو وړوکی نصیحت دی. لکه څنګه چې تاسو دا ژوند وینئ موږ موټر درلودل، پیسې مو درلودې، الحمدلله هر څه مو درلودل او سبحان الله کله چې زه ناروغ وم ډېرو خلکو به ما ته پیغامونه رالیږل چې وروره تا ته خو جنت تضمین دی، وروره تا خو د ټولنې او امت لپاره ډېر څه کړي دي. خو سبحان الله دا یعنی دا هیڅ ارزښت نه لري، یوازې یو ساده نعمت چې الله جل جلاله موږ ته راکړی دی لکه سهار له خوبه پاڅېدل او په خپله د تشناب ته د تللو وړتیا لرل. نو دا نعمتونه زما د ژوند په وروستیو کې په تدریجي ډول له ما څخه واخیستل شول. الحمدلله په الله قسم زموږ څخه ځینې د الله جل جلاله لخوا دا چانس نه ترلاسه کوي چې پوهه شي کله به وفات کیږي. زموږ څخه ډیری خلک ناڅاپه وفات کیږي. تاسو به اورېدلی وي چې ډېر وروڼه او خویندې په کلبونو یا نورو ځایونو کې مړه شوي. سبحان الله. نو په خپل ژوند کې وروڼو او خویندو هڅه وکړئ چې یو هدف ولرئ، یو پلان ولرئ، یو پروژه ولرئ چې کار ورته وکړئ او د بل چا د پروژو مالي ملاتړ کوئ. بس یو څه وکړئ ځکه چې په الله قسم تاسو به د قیامت په ورځ ورته اړتیا ولرئ. او هغه وروڼو او خویندو ته چې د دې دنیا په لټه کې دي نو بیا زما مشوره تاسو ته دا ده دا ژوند اوس داسې شوی، مخکې به مو ویل چې 15 یا 10 کاله مخکې داسې کېدل خو اوس هره میاشت شیان بدلیږي. په الله قسم دا نور ټوکه نه ده، زموږ ماشومان اغېزمن کیږي، هر څوک اغېزمن کیږي. په الله قسم کله کله به زه پر خپل بستر ناست وم او ژړل به مې، ما یوازې د خلکو ملاتړ غوښتل او بیا سبحان الله الله جل جلاله داسې خلک درته راولي چې تاسو یې هیڅ کله فکر نه و کړی چې هغوی به ستاسو د ژوند برخه وي یا به ملګري وي. کله چې به ما سفرونه کول له ځینو خلکو سره به مې لیدل، ډېری یې په حقیقت کې له ډېر لرې له دوبۍ یا انګلستان څخه یوازې زما پوښتنې ته راغلل. کله چې زه په روغتون کې ناروغ وم دا د الله تعالی لپاره مینه ده، نه عکسونه نه نور څه، یوازې د پوښتنې لپاره 14 ساعته الوتنه یوازې د دې لپاره چې وګوري زه روغ یم که نه. سبحان الله. د هغه خلکو لپاره چې ناروغ دي، اندېښمن دي یا تر فشار لاندې ځي، زه تاسو ته وایم مه خفه کیږئ. که تاسو واقعا چاته اړتیا ولرئ الله جل جلاله به داسې خلک درته راولي چې تاسو یې تمه هم نه لرئ. تاسو باید یوازې په الله جل جلاله توکل وکړئ. نو هر چاته زما یو وړه مشوره دا ده که تاسو وکولی شئ 1 2 یا 3 کسان کوم ښه کار ته وهڅوئ نو په یاد ولرئ کله چې تاسو په قبر کې یئ انشاءالله د هغه هر څه ثواب به تاسو ته رسیږي چې هغوی کړي وي او د هغوی خلکو ثواب هم چې هغوی اسلام ته رابللی وي او انشاءالله دا به د قیامت په ورځ له موږ سره مرسته وکړي. یوازې هڅه وکړئ چې په دې ژوند کې یو پروژه یا پلان ولرئ چې کار ورته کوئ. انشاءالله دا به زموږ سره په قبر او آخرت کې مرسته وکړي. جزاک الله خیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.